یو وخت یو غریب خو پاک زړی ځوان و، خو هغه به هره ورځ په کلي کې کار کاوه. د خلکو باغونه به یې سمبالول او حلاله روزي به یې پیدا کوله. سلیم یو ډېر باادبه، هوښیار او نرم مزاجه هلک و. په هماغه کلي کې یوه ښکلې جینۍ اوسېده. زرمینې هغه د کلي رئیس لور وه. زرمینې به اکثر د خپلې کړکۍ نه سلیم ته کتل، چې څنګه خاموش او زوړ کار کوي. لږ لږ یې زړه ورباندې وشو. یو ماښام سلیم د زرمینې باغ ته لاړ چې ګلان یې پرې وکرل. زرمینې هم ورته وویل: سلیمه، ته ولې دومره خاموش یې؟ ته خو زما د زړه غږ نه اورې. سلیم وشرمېده، خو بیا یې زړه وکړه، ورته ویې ویل: سلیمه، ته ولې دومره خاموش یې؟ ته خو زما د زړه غږ نه اورې. سلیم وشرمېده، خو بیا یې زړه وکړه، ورته ویې ویل: زرمینې، زه غریب یم، خو مینه مې پاکه ده. زه به ستا لپاره ځان جوړ کړم. خو زرمینې پلار د مینې رد کړه، ویې ویل: زما لور به یو غریب ته نه ورکوم. زرمینې وخندل او پلار ته یې وویل: زه د زړونو مینه خوښوم، نه د مال او نه د دولت ښایست. د پلار زړه یې نرم شو. سلیم ښار ته لاړ، تعلیم یې وکړ، ښه کار یې ومونده او بېرته کلي ته راستون شو. دا ځل یې د عزت او وقار سره د زرمینې او د سلیم واده وشو. ټول کلي د دوی مینه او د اسمان مثال وګڼله.